بسم الله الرحمن الرحيم. دی الله تعالی په نوم سره شروع کوم چې ډیر مهربان به حد رحم کوین کیدا. تبارك الذي بيده الملك. برکت ور کوین کیدا هغه ذات چې په لوست هغه کې بادشاہي دو. وهو على كل شيء قدير. او هغه الله تعالی په هر شی باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند د دې د پوره چې امتحان وکي په توسه چې کیم یو د توسه نه شایسته عمل ولدی. وهو العزيز الغفور. او هغه زورور بخشن کیدا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی دی او اسمانونه لاندې باندې. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نوینه ته په پیدایش د رحمان ذات کې هیڅ فرق. فارجع البصر هل ترى من فطور. نو وګرځوا سترګې آیا ته وینې څه چاودنه. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا وګرځوا نظر دو ځله را واپس بشي تو ته نظر ذلیله او هغه به ستړی وي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. او یقینا شایسته کړی دی میژ اسمان نږدې په ډیوې سره او ګرځولی دی میژ ده د پوره د ویشتلې د شیطانانو. وأعتدنا لهم عذاب السعير. او تیار کړی دی میژ د دوی د پاره عذاب د اور بل کړل شوی. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. او د پوره د هغه کسونه چې کفر یې کړی دی پر رب خپل عذاب د جهنم دی. وبئس المصير. او بد دی زوی دی ورګرځېدی. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. کله چې دوی په دې جهنم کې وغورځول شي دوی به د دې نه لکه د خره بد اواز واوري په داسې حال کې چې دا جهنم به خوټ کېږي. تكاد تميز من الغيظ. نږدې به وي چې دا جهنم د غصې نه ټوټې شي. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هر کله چې په دې جهنم کې وډهله وغورځول شي نو د دوی نه به د دغه دوزخ چوکیداران پوښتنه وکړي چې آیا تاسو ته ویروونکی پیغمبر نه و راغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. دوی به وایي ویلې نه یقینا موږ ته ویروونکی راغلی و. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. پس میش د هغه رسولانو تکذیب وکړ هغه مو دروغجن وګڼل او میش وویل چې الله تعالی هیڅ شی نه دی نازل کړي نه یې تاسو مگر په ډېره لویه ګمراهۍ کې. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. او دوی به وایي که چیرې میش اورېدل کولی یا مو د عقل نه کور واخیستلی وای نو میش به نن د دوزخ په ملګري کې نه وای. فاعترفوا بذنبهم. نو دوی د خپلې ګناهۍ نه اقرار وکړ. فسحقا لأصحاب السعير. نو د دوزخ والا و د پوره د الله تعالی د رحمت نه لرې والی دی. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
بېشکه هغه کسون چې د خپل رب نه په غیب سره ویریږي د دوی دپاره مغفرت او ډېر لوی اجر دی وأسروا قولكم أو اجهروا به او که توسې خپله خبره پټه وکئ یا توسې هغه ښکاره وکئ إنه عليم بذات الصدور بېشکه هغه الله تعالی د سینې په پټې خبرې هم ښه عالم دی ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ایا هغه ذات به نه پوهېږي چې هر څه یې پیدا کړی دی ویرې نه او هم دا الله تعالی ډېر بارک بین ښه خبردار دی هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه دا الله تعالی هغه ذات دی چې توسې د پوره یې ځمکه تابع ګرځولې دو نو توسې د دې په اطرافو کې ګرځئ او د دغه الله تعالی د رزق نه خورئ وإليه النشور او خاص دی الله تعالی ته د توسې بیا ژوندي راپورته کېدل دي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ایا توسې په امن شوی یې د هغه ذات نه چې په اسمون کې دی له دې نه چې هغه الله تعالی توسې په مځکه کې ښکته ننبوسي بیا به دغه ځمکه ناڅاپه په لړزان شروع کړي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ایا توسې د هغه ذات نه چې په اسمون کې دی په امن او بې ویرې شوی یې له دې نه چې په توسې باندې د کاڼې باران روخوشه کړي فستعلمون كيف نذير نو توسې به زر پوه شئ چې زما ویرول څنګه دي لقد كذب الذين من قبلهم او یقینا هغه کسونه د خپل رسولانو تکذیب کړی و چې د دغه خلک نه مخکې و فكيف كان نكير نو زما انکار او عذاب څنګه و أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض او آیا دوی د خپل سر د پوسه مرغونو ته نه دي کتلې په داسې حال کې چې خپل وزرونه خلاصوي او بندوي ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير دوی د لوېدلې نه نه روټینګوي مګر رحمان ذات بېشکه هغه الله تعالی هر شي لره شل دین کوي دی أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ایا څوک دی هغه کس ای مشرکونه چې هغه د توسې د پوره لشکر دی چې د رحمان ذات نه غیر به د توسې مدد وکړي إن الكافرون إلا في غرور نه دي کاپیرون مګر په دوکه کې أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ایا څوک دی هغه ذات چې توسې ته به روزي درکړي که چیرې هغه الله تعالی خپل رزق بند کړي بل لجوا في عتو ونفور بلکې دوی په سرکشۍ او نفرت کې ننوتلي دي فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ایا نو هغه څوک چې په خپل مخ باندې نسکور دي ښه لارمندین که دی یا هغه څوک چې په نیغه لار سم برابر روان دی قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ته دوی ته ووایه دغه الله تعالی هغه ذات ته چې توسې پیدا کړی یې او توسې د پوره یې غوږونه او سترګې او زړونه پیدا کړي دي قليلا ما تشكرون خو توسې ډېر لږ کسان شکر وباسئ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ته دوی ته ووایه چې دغه الله تعالی هغه ذات ته چې توسې په مځکه کې خوره کړې یئ او خاص دی الله تعالی ته به توسې ورجمع کولی شئ. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. او دوی وایي چې دغه د قیامت وعده به کله وي که توسې رښتینې یئ. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ته دوی ته ووایه چې بېشکه د قیامت علم خو صرف الله تعالی ته دی او بېشکه زه خو یوازې یو ښکاره ویروونکی یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. نو کله چې دوی دغه عذاب ډېر نږدې وویني نو د هغې کسانې مخونه به بد شکله او تور شي چې کافران شوي وو او وبه ویل شي چې دا هغه عذاب دی چې توسې به دا ژر غوښته. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته دوی ته ووایه توسې مو ته خبر راکئ که چیرې الله تعالی مو او هغه کسان چې زمو سره دې هلاک او مړه کړي یا په موږ باندې رحم وکړي نو څوک دی چې کافران به د دردوونکي عذاب نه بچ کړي. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ته دوی ته ووایه هم دغه الله تعالی رحمان دی موږ په د ایمان راوړی دی او موږ خاص په دې الله تعالی باندې توکل کړی دی. فستعلمون من هو في ضلال مبين. نو توسې به زر پوه شئ چې هغه څوک دی چې په ښکاره ګمراهۍ کې دی. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ته دوی ته ووایه چې توسې مو ته خبر راکئ که چیرې د توسې نه اوبه په مځکه کې ډېرې ښکته لوړې شي نو څوک ته چې توسې ته به روانې اوبه راولي.